بسم الله الرحمن الرحیم. زم ډاکټر رئیس خان. نننۍ ویډیو کې به موږ دا ډسکس کوو چې په وینزویلا کې زلزله ولې رااله او د دې ساینسي وجوهات څه دي. وینزویلا د ساوت امریکا ناردرن ایریا یا شمالي علاقه کې پرته ده چې یو خوا یو سمندر دی او د هغې سمندر نوم کریبین سی دی او دا بالکل په ساحلي علاقه باندې پرته ده. د دې د محل وقوع اهمه ځکه ده چې دا یو اکټیو ټیکټونیک پلیټ دی او دلته ټیکټونیک اکټیویټي یا د ځمکې دا کم پلیټونه چې دي دا خوځي راخوځي او د زلزلو زیات چانس وي او همدا وجه ده چې کله زلزله راله نو د اکټیو ټیکټونیک پلیټ خواته کمې علاقې چې وي د وینزویلا لکه کراکس شو، موران شو، مونټلبان شو، کارابوبو شوه، لاګوایرا شوه وغیره وغیره، دلته د ټولو نه خطرناکې جټکې او زورورې جټکې محسوسې شوې وې. دا زلزله په دوه فیزه کې رااله. په اولني فیز کې اولنۍ جټکا ډیره زیاته خطرناکه وه او د هغې انرژي د خواوشا بلډینګز یا ایریا ابزارب کړه. د دې نه بعد 1 منټ لا هم نه شوی چې دویمه خطرناکه جټکه رااله او دا د دې اولنۍ نه هم د دې نوعیت، د دې شدت، د دې زور سیواو، چونکې دا دویم ویو یو ډیر های انرژي ویو چې د هغې شدت 7.5 یا 7.5 شو چې هغې ډیر زیات بلډینګز او انفراسترکچر ته نقصان ورسولو. اوس دا زلزله خطرناکه ځکه وه چې دا د ځمکې د سطحې ته نږدې د دې اپسنټر دا سټارټ شوې وه د ځمکې د سطحې ته نږدې، یعنې تقریبا د 10 نه واله 14 کیلومتره پورې د ځمکې د سطحې نه لاندې وه. کله چې د زلزلې ابتدا د دومره نږدې سطحې نه وشي نو هغه ډیره زیاته خطرناکه وي ځکه چې په دې کې ډیره زیاته انرژي او هغه انرژي سرفیس ته راشي او هغه بیا ډیره زیاته تباهي کوي. لکه څرنګه چې تاسو ته پته ده چې ځمکه لاندې د مضبوطو کمرو یا چټانونو د لیر نه جوړه ده او دا لیرز یا دا سطحې د یو بل د پاسه تی در تی پرتې دي او دا په قلاره قلاره باندې خوځي راخوځي. بیا د دې چټانونو د ته در ته لیرز ته پلیټ ویلی کیږي. اوس دا وینزویلا چې په کومه علاقه پرته ده دغلته کې یو پلیټ ته د کیریبین سمندر نه راغلی دی او بل د ساوت امریکا نه راغلی دی او دا پلیټس په قلاره قلاره د یو بل د پاسه خوځي راخوځي. بیا چونکې دا پلیټس یا د چټانونو دا کم لیرز چې دي دا هموار نه دي، سموت نه دي، دغلته کې گریس نشته، نو دوی چې د یو بل د پاسه خوځي راخوځي دی کې فریکشنز راځي، مزاحمت راځي، دا د یو بل اګینسټ لاک کیږي او په دې کې د وخت سره سره ډیره زیاته انرژي ټریپ کیږي، رامنې کیږي، راجمع کیږي. د دې مثال داسې دی چې تاسو یو وچ کلک لرګی واخلئ او هغه را بینډ کړئ او د دې په دې منځ کې انرژي بلډ کیږي، انرژي راجمع کیږي او خاص وخت نه بعد دا مات شي. کله چې دا مات شي نو دا ډیره زیاته انرژي ریلیز کی. همدغسې حساب د ځمکې د دې پلیټس یا د دې لیرز ترمنځ کیږي چې د یو خاص وخت پورې دوی مزاحمت کوي خو د یو خاص وخت نه بعد دا مات شي او ډیره زیاته انرژي ریلیز کی. لکه څرنګه چې مونږ وویله چې پلیټس یو بل د پاسه خوځي راخوځي خو په دې کې سر راکس یا چټانونه د یو بل اګینسټ د رګړ د وجې نه لاک شي او د کلونو پورې دا انرژي دلته رامنې کیږي. آخر ته آخر چې دا لاکډ راکس چې دي دا سلپ شي. د زلزلې ابتدا هم څه دا رنګ کیږي، کم ځای کې چې په پلیټ کې کمزورې ځای وي، فالټ لاین وي، هلته انرژي ډیره زیاته رامنې شوي او دا چې کله سلپ شي، مات شي، نو دا انرژي د ویوز په شکل کې د ځمکې سطحې ته او د ځمکې کرسټ ته شفت شي او زلزله راشي. بیا داسې نه ده چې زلزله څومره زوروري او څومره زیات میګنیچیوډ دومره زیات په دا نقصان کوي، نه، بلکې د دې اپسنټر کوم ځای دا د ځمکې نه په څومره فاصله باندې سټارټ شوی ده، کوم ځای چې سټارټ شوی ده هلته د خاورې سټرکچر څنګه دی، هلته د بلډینګ سټرکچر څنګه دی، غرونه شته که نشته، دا ټول داسې عوامل دي چې هغه به دا ډیسایډ کوي چې دا زلزله به څومره نقصان کوي. مثال په توګه باندې کوم ځای کې چې د ځمکې سټرکچر شګین یا خاورین وي، نرم وي، هلته کې د ځمکې د اړقېدل یا شیکینګ انتهایی زیات وي د هغې ځمکې په نسبت کوم ځای چې راک وي او د هغې سخت وي. او هم د دغې حساب سره بیا خواوشا کوم انفراسترکچر چې دی یا بلډینګز چې دي هغې ته نقصان رسي. دا و زموږ نننی ویډیو. که ویډیو ستاسو خوښه شوي لایک کړئ، خپلو ملګرو سره شیر کړئ، که په دې چینل تاسو نوي یې چینل لازمن سبسکرایب کړئ. میلاویږو به تاسو سره د یو بلې خوندورې او د ساینس او د ټیکنالوژي د انفارمیشن ډکې ویډیو کې. تر د هغې پورې د الله په امان.